وبرکاته. محترم ملګري پوښتنه کړې ده که یو امام سره دنیوي مشکل ولري سړی د پټي په سر باندې یا د کور د ماشومانو په سر باندې جنجال وکړي نو د پسې مونځ کول څنګه دي. محترم ملګري دا مرقات المفاتيح ده شرح د مشکات المصابيح دریم جلد صفحه 315 دغه حدیث مبارک لاندې و امام قوم وهم له کارهون دی لاندې لیکي کچیرته د امام سره داسې یو مشکل پیښو چې هغه د امام د دنیوي مشکلاتو په اساس باندې امام سره خلک بغض عداوت کوي د پټي په سر باندې د چرګ په سر باندې د ماشوم په سر باندې بیا دغه اختلاف معتبر نه ده بیا بالکل د امام په سیمونز کېږي مشکل نه لري. البته کدا سې چې د امام د سنتو خیال نه ساته یا امام فاسق یا نور څه مشکل پکې وو بیا دغه امام په سیمونز کول دا مکروه ده. د لیکي وفي نسخة لها الإمامة كارهون أي لمعنى مضموم في الشرع وإن كرهوا لخلاف ذلك فالعيب عليهم ولا كراهة. قال ابن الملك أي كارهون لبدعته دا خلق لدن بدغني زكا لبدعته دا امام مبتدع ده او فسقه یا امام فاسق ده او جهله یا امام جاهل ده نو زکه دا خلق سره نه غږیږي بیا دغه نه غږیدل دا بیا معتبر ده بیا په دغه صورت کې دغه امام پسې منځ کول دا مکروه دي. اما اذا كان بينه وبينهم كراهه وعداوه کچرته د قوم او د امام ترمنځ کراهت او عداوت بسبب امر دنیوي دا په سبب د امر دنیوي سره وي فلا يكون له هذا الحكم بیا دا حکم نه ده بیا دغه اختلاف معتبر نه ده. په شرح السنه قيل المراد امام ظالم واما من اقام السنه فاللوم على من كره خداس امام چې هغه سنت باندې قائم او دائم بیا څوک سي بدغني ملامتیا بیا په مغه باندې. وقيل وهو امام الصلاه وليس من اهلها فيتغلب فان كان مستحقا لها فاللوم على من كره. قال احمد اذا كره واحد او اثنان او ثلاثه فله ان يصلي بهم حتى يكره اكثر الجماعه. مهر حال دغه اختلاف دوه قسمه ده یو داسې اختلاف ده چې هغه د کې مشکل وي دغه معتبر ده یو هغه اختلاف ده چې هغه یو دنیوي کار په وجه باندې د امام سره د خلکو مشکل راغلی وي نو بس بیا دغه معتبر ده نه. جماعت امام ته منافق وای د خزه کنزل ورته وکي او بیا اقتدا پسې کوي او د دنیا په معاملې کې محترم مرګري دا ډیر ناروا ده حد نه زیات هم زر پسې جایز ده ځکه امام کې خو غلطي نشته کچته امام کې شرعاً غلطي وي نبی معزول کول پکار دي او مسجد نه لري کېدل پکار دي او چې امام هغه د شریعت پابند وي د شریعت موافق وي او مقتدره لګيږي د دنیا په وجه باندې او دته منافق وای نو هغه منافق کیږي نه د منافق د غریوان کې بیرته نه نوځي. یو څوک چاته کنزا کوي دا کنزا خپل د تکیږي دا خپل د کاغه ته مور یادي دا خپل مور یاد کړه کاغه ته خپل خزه هغه ته خزه یادي د خپل خزه یاد کړه نو دا ډیر ګناه ده لوی ګناه ده او د سره بیا د امام په څخه مونږ کېږي مشکل نه لري. البته کچېر د استهزاء اند سکی یو امام په څخه استهزاء کوي ټوک ټول پورې کوي مسخري اور باندې کوي نو بیا خزم طلاق ده او دا سره بیا مرتد ګرځي. ملګرو په دې هله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.